سلامونه ګرانو دوستانو، هیله ده روغ او جوړ راته اوسئ. زه منصور نیازی نن بیا هم تاسو ته د یو نوی ویډیو سره راغلی یم د همدې یوټیوب چینل څخه. په نن ورځ ویډیو کې ملګرو موږ د تل په څیر په انټرنیټ څخه آنلاین انکم برخه ده. په دغه کې موږ تاسو ته یو اپلیکیشن راوړی ملګرو چې دا اپلیکیشن اشپزي ګیمونه لري. یا اشپزي په کولو سره موږ ته پوینټ راکوي. هغه پوینټ موږ کولی شو ډالرو یا ټرونو ته بدل کړو او ویډرای کړو خپل پیپال، جی کاش، پایر یا هم ټرس والټ یا باینانس اکاونټ ته. نو که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ او غواړئ له انټرنیټ یو عاید ولرئ زموږ په ډول، نو دا ویډیو در سره لایک کړئ، چینل کې که نه وي سبسکرایب وکړئ. نو راځو د ویډیو په طرف. له ټولو نه به مخکې ملګرو ما تاسو ته د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته په لومړي کومنټ کې ایښودل شوی او همداشان زموږ ټلیګرام چینل جوین کړئ. هلته هم موږ تاسو ته لینکونه د دې اپلیکیشنونو څخه د پیسو ویستلو ثبوتونه دا ټول ږدو. کله چې مو په لینک کلیک کړو دوستانو، تاسو ته دا ډول یو صفحه راځي. صحیح ده؟ دلته به په دغه لاندې آپشن کلیک کړئ، دا وینئ مای پوکیټ مانی. په دې چې مو کلیک کړو ملګرو، صحیح ده، دې کې به تاسو اوس اکاونټ جوړوئ. اکاونټ به څنګه جوړوئ؟ نو چې کله مو دوستانو هغه آپشن ووهه، تاسو ته داسې یو صفحه راځي. دلته به موږ خپل ایمیل سره راجستریشن کړو. هغه ایمیل به تاسو ملګرو دلته ورکړئ چې بیا دغه اپلیکیشن پې جوړوئ. مثلا زه یو ایمیل ورکوم. صحیح ده؟ صحیح، زه دغه ډول یو جیمیل ورکوم. صحیح ده؟ دا چې مو ورکړه دوستانو، بیا به تاسو څه کوئ؟ دغلته ګورئ ګیټ ویریفیکیشن کوډ، په دې به کلیک کوئ. ستاسو د جیمیل ته به ویریفای کوډ لیږي، دا به داسې کش کوئ، د خانه کې به برابر کوئ. نو اوس به ستاسو جیمیل ته ویریفیکیشن کوډ راغلی، لاړ به شئ خپل دا جیمیل به ورته چک کوئ. دلته به تاسو ته یو ویریفای کوډ راغلی، هغه کوډ به واخلئ. صحیح ده؟ هغه کوډ به راواخلئ او همدې صفحه کې به ورکوئ. دا وینئ ما ته دا اوس راغلی، دا ډول کوډ ده. دا به کاپي ونیسئ، را به شئ بیرته چېرته؟ همدې صفحې ته. دلته به یې ولیکئ، دې څنګ کې ورسره ګورئ، دلته به ورته ولیکئ او د لاندې به له خپل ځانه کوډ ورکوئ. صحیح ده؟ مثلا زه ورکومه دغه ډول یو اسانه ورکومه. صحیح ده؟ دلته به خپل کوډ تاسو ورکوئ. ښه، نو دا چې مو کله وکړو ملګرو، دا لاندې تاسو څخه یو انویټیشن کوډ غواړي. صحیح ده؟ انویټیشن کوډ تاسو د موبایل په صفحه یا سکرین وینئ او په لومړي کمنټ کې مې هم درته ایښی، هغه به ووهئ. بیا به ساین اپ نیو ووهئ چې دا اکاونټ مو راجستر شي. ساین اپ نیو به ووهئ. سمه ده؟ ساین اپ نیو چې مو ووهه دوستانو، داسې صفحه راځي، وایي ستاسو راجستریشن سکسسفول شو. ګو ټو لوګین همدغه آپشن به ووهئ. دا د زموږ اکاونټ جوړ شو. صحیح ده؟ اوس به دغلته څه کوو، دلته به دا سټارټ ارنینګ باندې کلیک کړو. صحیح ده؟ دې چې مو کلیک کړه، دلته ګورئ دوه آپشنه لري، یو دا ده یو دا ده. لومړی به همدغه لومړنی و او د انډرایډ اپلیکیشن به یې را ډاونلوډ کړو. صحیح ده؟ په همدې به کلیک کړو. اوس به دغلته موږ ته انډرایډ راسي، بیا به په همدې انډرایډ کلیک کوئ. صحیح؟ اوس مو پلی سټور ته بوځي. پلی سټور نه به دا له همدې ځای انسټال کوئ. 9 MB ده، MB هم کمه ده. نو چې دې ځای نه مو انسټال کړه، صحیح ده، بیا به راشئ بیرته اپلیکیشن ته. صحیح؟ بیرته به په همدې انډرایډ کلیک کوئ، بیا مستقیم مو بوځي پلی سټور ته، بیا به یې اوپن کوئ. صحیح ده؟ چې کله مو دا کار وکړو بیک به راشئ، دا یو آپشن یې بل پاتې. صحیح؟ دا ګورئ، دا به ورته اکټیوي کړو، دا به فعال کړو. صحیح ده؟ په دغې به کلیک کوئ او دلته به دا آپشن ووهئ. صحیح ده؟ چې تاسو ته وډرا آپشن فعال شي. دا به ووهئ. کله چې مو دا ووهه، بیرته مو اپلیکیشن ته بوځي. اپلیکیشن کې به تاسو 6 دانې ایډز وګورئ په لکی برخه کې، لکی ډرا همغه سپین برخه. صحیح ده؟ تاسو به پکې 6 ایډز وګورئ دوستانو. 6 ایډز داسې مو وکتل، بیرته به همدې برخې ته راشئ، دا به تاسو ته فعال شوی. لکه ګورئ زه اوس راځم دې خپل ته، دا یعنې دا ماته فعال شوي دي. اوس پوینټ مې هم دلته جمع شوي. نو دا چې مو وکړو ملګرو، هغه وډرا آپشن درته فعال شو د اپلیکیشن کې، بیا ستاسو پوینټونه راځي بیرته همدې سایټ ته. صحیح ده؟ د سایټ نه یې مونږ وډرا کولی شو. دا وینئ زه یو ریفرش ورکړم، بیرته دا وینئ ما سره 876 پوینټ دي. له همدې سایټه به وډرا کېږي. خو زه اوس راځم اپلیکیشن یې درته ښیم. دا ډول اپلیکیشن ده چې دا مو ډاونلوډ کړو، اوپن به یې کوئ. اوس به د دې کار تاسو ته زه در وښیم. کار یې ډېر ساده او راحته ده دوستانو، ډېر یو ساده ګیمونه لري. زه به دغه ورته کلیم کړم. ښه ملګرو راځم اپلیکیشن ته. لومړی به موږ دې کې اکاونټ جوړو. اکاونټ له دې برخې زما ګورئ جوړ دا قسم راغلی. دلته به تاسو ته یو د جیمیل یا ګوګل نه ښیي، په همغه سره به یې وصل کوئ. هغه جیمیل سره به یې وصل کوئ چې سایټ کې مو پې اکاونټ جوړ کړو. سمه ده؟ اوس راځم دا نورې برخې هم درته ژر ښیم چې ویډیو اوږده نه شي. دلته خو انرژي برخه ده، دلته ستاسو پوینټونه دي هغه کم چې موږ وډرا کولی شو. صحیح ده؟ دلته دا جیم او الماس دي. جیم او الماس ګټه خو مې تل درته ویلې، بیا به هم درته راځو د ګیفټ یو برخه ده. ګیفټ سپي لیکلی، په همدې اوله کلیک کړو. دلته ملګرو تاسو کولی شئ اوپن ووایئ، تاسو ته یو ایډز راځي. ایډز کې تاسو ته وروسته دا برخه وازیږي او پوینټونه درکوي چې دا خامخا تاسو ورځې راځئ کوئ، ځکه پوینټونه دې نه جمعوئ. بل راځو د ډرو برخه ده یا همغه لکي ډرا. دلته ملګرو 6 ایډزه دا ګورئ ما کتلي دي. 6 ایډزه باید وګورئ، د همغه سایټ نه راشئ چې وډرا آپشن مو فعال شي. او دلته نور په یو ایډز کتلو یو
ډرا درکوي. ډرا کې دغه څیزونه وځي، خو که زما منئ دغه ډرا برخه مه کاروئ ځکه په دې نټ مه مصرفوئ، دلته زیات پوینټونه نه ورکوي. شاپ برخې ته راځو. شاپ برخه ښه ده دوستانو. ګورئ شاپ برخه ډېره ښه ده ملګرو. شاپ برخه کې دا لومړی آپشن سوی دا وایي چې ته یو ایډز ګوره، هر یو ایډز سره موږ تاته 10 پوینټه درکوو. نو دا ډېره ښه برخه ده ملګرو. په هر یو ایډز 10 پوینټه درکوي. نو دا خامخا تاسو ورځ کې کوئ او دغه برخې په هر ایډز فکر کوم 10 دانې جیمه درکوي. صحیح ده چې زه اوس نه ګورم بیا ټایم نیسي، ویډیو اوږدېږي، نو تاسو خامخا دا دوه برخې وکاروئ. او بله راځو دلته لاندې ورډ برخه ده راځم، دا هم درته کوم. دلته ملګرو ټاسکونه دي. ښه ټاسکو په کمپلیټ کولو سره دا تاسو ته پوینټ درکوي. دا ګورئ دا څه وایي چې دغه فوډونه برابر کا او بیا راشه کلایم واهه او دغه پوینټ وړه. دا بل خوا کې ډیلی ټاسک ته اچیومنټ برخې ته راځم. اچیومنټ برخه کې ګورئ دلته څه دی وایي چې لیولونه د تا کله پورته ځي موږ تاته دومره پوینټونه په هر لیول درکوو، 13 پوینټه. نو چې لیول مو پورته ته دې برخې ته راځئ دا کلایم وهئ. دا ګورئ ماته تیار شوی کلایم وهئ، یو ایډز درکوي، دا درته پوینټونه کلایم کېږي چې دې سره هم کار نه لرم، وخت نیسي، ټایم نیسي، ویډیو اوږدېږي. دغه یو بله برخه د پریمیوم سره ملګرو تاسو کار مه لرئ. پریمیوم کې څه خاص څه نشته. صحیح ده. او اپګریډ برخه د اپګریډ هم تیر شي. اپګریډ کې هم څه نشته، دغسې ساده څیزونه دي. دلته په جیم ورکولو ما درته ویل چې کولی شي لیول اپګریډ کړئ، د جیم یې دغه ګټه ده. صحیح ده. نور راځم ګیم یې درته ښیم. ګیم په څه ډول د ګیم لپاره به ملګرو تاسو ته لاندې آپشن وهئ. د ګورئ زیډ د دې په وهلو تاسو ته دغسې یو خلطې غوندې اضافه کېږي. په دې خلطو کلیک کوئ، مختلفې میوې ترېنه راوځي. دا میوې به یو ځای کوئ تاسې، بیا کوم لیول چې ټارګټ درکړی به پوره کوئ. مثلا ماته 7 لیول ټارګټ راکړی. صحیح. مثلا شپږ به داسې له شپږو سره یو ځای کوئ او 2 به له 2 سره یو ځای کوئ، 5 سره دغه ډول. اوس یې ټارګټ ماته 7 راکړی، 11 راکړی ملګرو. صحیح ده. 7 به له 7 سره یو ځای کوئ او چې خلاصېدل بیا راځئ همدا آپشن وهئ. دا ګورئ تاسو ته خلطې اضافه کوي. دې کې مختلف ډول میوې دي. دا میوې به یو بل هم شکله میوې سره یو ځای کوئ. دا نه تقریبا په دغه شکل بیا یو ځای کوئ یو د بل سره. 8 له 8 سره، 7 له 7 سره، 9 سره. نو کله چې خلاصېدې بیا راځئ همدا آپشن وهئ. دی نه درته اضافه کوي په دغه ډول. ده دوستانو دی نه یو له بل سره زه یو اضافه کوم، لیول پورته ځي. کوم چې پورته ځي به یو بل سره یو ځای کوئ. صحیح ده. زه به درته دا لیول اپګریډ کړم. ښه نو دوستانو ما یو اندازه ګیم وکړه، همدومره بس ده چې ویډیو ډېره اوږده نه کړم. دا ګیم چې ده دوستانو یو څه محدودیت هم لري. دا پورته ګورئ تاسو ته یو اندازه ډالر درکوي. په دې ډالرو تاسو ته همدغلته دا خریطې یا بکسونه وازئ چې دا ګورئ ماته لیکلي نیکسټ بکس که وازئ 4 میلیونه او څونه ډالر باید ته ولرئ او پورته 3 میلیونه دي او په مایننګ روان دي، یعنې ټایم باید خپله وازېږي. دغلته یو د چرګ د ورونو غوندې آپشن ده، داسې په دا کړئ. دا ملګرو ګورئ دغلته که تاسو مثلا ایډز وګورئ دغه څیزونه تاسو ته وازئ. د دو ګټه څه ده؟ د دو ګټه دا ده چې دا خپله پورته لیول کې دي، یعنې په یو کلیک کې تاسو کولی شئ پورته لیولي سره یو ځای کوئ او بس ډایرکټ لیول کمپلیټ کوي، ختم یې کوي. نو دا برخه او دغه یو فش د ماهي غوندې برخه ده، دغه کې هم څه نشته. نو دغه د دې برخه راځم ویډرا ته. ویډرا څنګه کېږي؟ ویډرا ثبوت هم درته ملګرو درښیم. ویډرا لپاره بیرته به سایټ ته راځو. ګورئ موږ چې هلته څونه پوینټونه جمع کوو سایټ ته موږ ته جمعېږي. سایټ ته راځو. سایټ کې دا ګورئ یو ویډرا برخه ده، یو انوایټ فرینډ باندې به کلیک کړئ. دلته یو آپشن ده تاسو ته 100 پوینټه درکوي ملګرو. ښه دا اوس ما وکړو بلکل 100 پوینټه راکړه راته. را به شئ دغه ګورئ انټر دا کوډ، په دې به کلیک کوئ. تاسو ته به انویټیشن کوډ په سکرین ښکاري. دا ګورئ دغه انویټیشن کوډ ده ملګرو، دی نه N439XQE. دا کوډ به واخلئ. دا به ما تاسو ته په صفحه هم لیکلی درته ښکاري. دا کوډ به کاپي راواخلئ، همدا انټر دا کوډ ته به راشئ. دغه ځای کې به یې ولیکئ، دا آپشن به ووهئ. 100 پوینټه په همدغه دقه تاسو ته ملګرو درکوي. ما وکړه او راته یې راکړه. صحیح ده. نو د هغې څخه هم درته بیک کېږم. راځم ویډرا ته. ویډرا لپاره دا ګورئ آپشن، ویډرا آپشن باندې به کلیک کړو. ویډرا ملګرو ټرون پایر جي کیش دغه څیزونو ته کېږي. موږ په ټرون ته ویډرا کوو. په ټرون به کلیک کوئ او لاړ به شئ. خپل د ټرون ادرس به ټرس والټ باینانس بل ځای نه راواخلئ، دغلته به یې واچوئ. دلته چې مو واچو د بینک نو به ووهئ. صحیح ده. نو دا چې مو ووهلو زه اوس درته راځم مثلا یو ادرس ور اچوم. صحیح یو ادرس ور واچوم ورته. ښه نو دلته هغه ما د ټرون ادرس نه ده راخیستی، خو همدغه طریقه ده ملګرو. ټرون ادرس به م واچوئ او لاندې چې څونه پوینټونه در سره مطابق د هغه به په ټرونو کلیک کوئ، ویډرا به هم سبمیټ کېږي. نو دی نه بلکل ما ویډرا کړې. ویډرا ثبوت هم په سکرینونه یو 15 ټرون او یو 10 ټرون. نو دا بلکل ریال او حقیقي اپلیکیشن د 100% زه خپله تاسو ته ضمانت کوم. زه کله داسې څیز نه راوړم چې هغه ویډرا ورنه کړي او تاسو په نیټ مصرف کوئ، وخت مصرف کوئ او بالاخره های فلش شي. نو دا 100% حقیقي دي. موږ یې په خپله کارو. موږ ته لومړی ویډرا کوو، بیا تاسو ته شیر کوو. نو نور مو زه وخت نه نیسم، ویډیو اوږده هم